پښتونخوا کې د ناامنیو له ډاره پاکستاني عسکر له پوځي لیکو تښتي. په دې وروستیو کې بلوچستان صوبه او پښتونخوا کې تر بل هر وخت ناامنۍ زیاتې شوي او له امله یې اوس هیڅ پاکستاني عسکر په دې سیمو کې دندو ته زړه نه ښه کوي. له پښتونخوا راپورونه دا دي چې په دې صوبه کې د پوځ او په تېره د پولیسو په لیکو کې د دندې څخه د تېښتې پیښې زیاتې شوي دي. معلومات ښیي چې د دې پیښو اصلي لامل دا دی چې په پښتونخوا او نورو سیمو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوي دي. په دې وروستیو کې TTP او بلوچ ملتپالو پر پاکستاني عسکرو قیامت جوړ کړی او لسګونو څخه زیات یې تر اوسه هلاک کړي دي. ځکه نو له همدې امله یې اوس پوځیان په تېښته پیل کړی دی. د نن تازه خبر دا دی چې له TTP سره د پاکستان خبرې یو ځل بیا ناکامه شوې. پاکستان کوښښ وکړ چې د افغان طالبانو په واسطه له TTP سره د سولې خبرو پیل وکړي، ولې یو ځل پر یوه میاشتني اوربند او بل ځل همداسې پر مخ ناکامه پاتې شوې چې اوس د دې ډلې له لوري خونړی حالت دی او هره ورځ پاکستاني عسکر په نښه او له منځه وړي. پاکستان ادعا لري چې د افغان طالبانو له بریا وروسته د دوی پر عسکرو تر ولکه پښتونخوا او بلوچستان کې سخت مرګوني بریدونه پیل شوي. بلوچ ملتپالو پر دې وروستیو کې 18 پاکستاني عسکر هلاک او تر دې زیات یې ژوبل کړل چې بیا د خپلو وارخطا سرتیرو د مورال لپاره قمر باجوه د پوځ مشر بلوچستان ته سفر وکړ. همدارنګه TTP هم ویلي چې تر هغه به مقاومت کوي تر څو چې یې ازادي نه وي اخیستې. قدرمنو لیدونکو، تاسې یې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.